د الله سبحانه وتعالى شپږم نوم القیوم سبحانه وتعالى. په سورة بقره کې په آیت الکرسی کې منګه دا نوم په مخه وایو. الله سبحانه وتعالى وی بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله غزات تجي ژوندی دی الحي او حي معنا او دې سره چې تعلق ساتي هغه تیر شوي درس کې بیان شوي. دویم نوم یې سره ذکر کو القیوم. په سورة طه کې الله وی وعنت الوجوه للحي القيوم. د قیامت په ورځ به دا مخونه دا کته شي ذلیله به وي د هغه ذات په مخ کې چې هغه الحي القیوم دی. القیوم په اصل کې معنی د دې د تدبیر چلون کې نظام چلون کې. القائم علی شی چې د یو شي هغه خبره د هغه په لاس کې. په دې کې د ډېرې معنی پرتې دي او موږ کوشش کوو چې بعض معنی تی بیانی کو. قیوم په معنی د سید مرازی د مشر آغا سید چې خبر داغه په لاس کی نظام هغه چلی تدبر هغه کوي تدبیر هغه کوي حفاظت هغه کوي اصلاح هغه کوي. او په دې باندې دلیل دی د الله سبحانه وتعالی وینا الرجال قوامون علی النساء. قوامون یعنی سړي چې دي دا مشران دي نو خبره د سړو په لاس کې ده. الرجال قوامون علی النساء. نو دې کې دنه دا معنی پرته ده چې الله سبحانه وتعالی سید دی خبره ټوله د چا په لاس کې ده د هغه په لاس کې ده. تدبیر نظام اصلاح حفاظت چې څه کوي رب العالمین کوي. عرب داسې م وی فلان یقوم بامور بنی فلان. پلانې د پلانی خاندان خیال ساتي او د هغوی حفاظت کوي. نو الله سبحانه وتعالی حفاظت کوي د دې مخلوقاتو. الله سبحانه وتعالی نظام چلی د دې مخلوقاتو. په دې قیوم کې دا خبرم پرته ده نه. علماء وی الوقوف والثبات والدوام. په یو حال باندې پاتې کېدل همیشه پاتې کېدل همیشوالی. رب العالمین هغه ذات دی چې په دې خپل حال لی همیشه او هغه نه ابتدا شتي او نه انتها شتي. حدیث کې راځي په صحیح حدیث کې امام نسائی رحم الله راوړی حکیم ابن حزام رضی الله عنه وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخر إلا قائما. يا رسول الله بیعت مې ورسره په دې کړی و چې زه به نه مړ کېږم مګر په اسلام باندې مضبوط به یم په دې به پاتې کېږم. الله سبحانه وتعالی همیشه پاتې کېدونکی ذات دی. دا معنی په دې قیوم کې پرته ده. په قیوم کې دا معنی پرته ده عدل او انصاف. وكان بين ذلك قواما وذلك دين القيمة. او دا دین دی عدل و انصاف والا. دا امت چی دی دا عدل و انصاف والا امت دی. دا معنی ده. نو رب العالمین عادل او منصف باچا دی. ظلم نکی دا چا سره. دا طولی خبری پا دی که دن نرازی. اللہ سبحانه وتعالی قیوم دی. معنی ده چی قائم دی بخبل نفس سر مطلقاً بل چا پکی کار نشتی. اللہ سبحانه وتعالی چاہتا ضرورت نہیں لری بلکہ اللہ سبحانه وتعالی بخبل ځان سره بخبل قائم دے مطلق. اللہ سبحانه وتعالی قائم دے نظام چلی خبر ټول دغه پلاس کې ده او هغه څه شي ته محتاج نه دی.
الله سبحانه وتعالی چاته محتاج نه دی بلکې هر شی محتاج دی رب العالمین ته هر شی محتاج دی الله سبحانه وتعالی سوی په قرآن کې یا ایها الناس اے خلکو انتم الفقراء الى الله تاسو ټول محتاج یې چاته فقیران یې غریبانان یې د الله په مخ کې الله سبحانه وتعالی هغه قیوم ذات دی چې هغه د ټوله خبره د هغه په لاس کې د هغه چاته ضرورت نه لري نه په دې نظام چلولو کې نه په دې مخلوقاتو کې نه په بل څه کې نه په بل څه کې الله سبحانه وتعالی هغه قیوم ذات دی چې د اسمانونه د هغه په امر سره راټینګ دي الله سوی ومن آیاته ان تقوم السماء والارض بامره افمن هو قائم على كل نفس هر نفس ما رب العالمین قائم دی هغه حفاظت کوي الله سبحانه وتعالی دغه د ژوند د نظام چلی رب العالمین قیوم ذات ته د دوه نومونه چې کوم دي دا الحی او القیوم دا هغه ناشنا نومونه دي چې دی په دعا کې ډېر اثر دی په دعا کې دا نومونه خصوصا استعمالول لکه حدیث کې راځي په سنن ترمذی کې دی چې کله به کان النبي صلی الله علیه وسلم اذا حزبه امر کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو کار را پیښ شو نو دا دعا به ویله یا حی یا قیوم برحمتک استغیث الله با کار آسان کو دعا یې کوي یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم با بخانه غوښته دي استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا ذکر چې چا وی غفر له الله بوله ګناهونه ټول بخي وان كان فر من الزحف اگر کده د جنگ او د جهاد د میدان نه تختیدلی الله بوته دغه معاف کی نو دا الحي او قیوم نوم د الله سبحانه وتعالی هغه نومونه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دعاګانو کې ډیر استعمالول تاسو هم چې دعاګانې غواړئ نو الله سبحانه وتعالی ته دا اعمال وسیله کوي اینی کانو خلق مبارک راځي سلف مبارک سناشنا ناشنا خبرې به الله ته وسیله کولی ناشنا خبرې به الله ته وسیله کولی وی الله ایو جمعه تر نوته دعای غوښته وی الله زه مسلمان یما مؤمن یما او تا په قرآن کې ویلي چې وکان بالمؤمنین رحیما او تا په قرآن کې دا ویلي چې الله په مؤمنانو باندې رحم کوي نو یالله که زه پکې زما پکې برخه نه وه نو زه به ډېر بدبخت یم ځکه زه خو مسلمان یم نو بیا یې دا ووایي چې یالله که دغې کې نه یم مؤمن نه یم حقدار نه یم د رحمت نو یالله تا په قرآن کې ویلي ورحمتي وسعت كل شیء او زما رحمت پراخه دی هر شي ته نو په دې شي کې خو زه رالم که نه یالله او بیا داسې لګیا و الله سبحانه وتعالی ته دا ناشنا خبرې دا به یې وسیله کولې هر لار به یې کته چې الله سبحانه وتعالی په ما باندې رحم وکړي هر لار به یې کته یالله ته به ګناهګارو باندې رحم کوې چې د هغوی توبې قبله یالله یو ګناهګار تا ته ولاړلی او توبه وباسي او ګناهونو بخانه غواړي یالله په ما رحم وکړه او داسې خبرې دعاګانې چې غواړي ښایسته دعاګانې غواړي د الله سبحانه وتعالی نه د الله دا نومونه پکې ذکر کوي یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا الله یا ربی یا جبار یا قهار یا ملک یا عزیز دا ښایسته نومونه د الله اخلي الله به درله دعاګانې قبلوي زموږ د دعاګانې ولې نه قبلېږي ځکه چې آداب د دعا هغه موږ نه استعمالوو ما دې مسلې تفصیل کړی په د سورة مریم تفسیر چې ما کله کوو نو د هغې په اوله کې زکریا علیه السلام چې کله د خپل رب نه دعا غوښته
نو څنګه ادب په زکریا علیه السلام کې د دعا د غوښتو هغه ادب په ځان کې راولئ الله سبحانه وتعالی به ستاسو له دعاګانې بیا دا به بیا قبلوي دا سویم نوم شو شپږم